خپه په دې ما وکار به چې بیخي هغه د کار ژوند ووتو که نه چې بس خدای پاک هم دومره کړي چې بس هغه ځان له یو څه روړه پیدا کوو دا نه چې زه د فلمونو او ډرامې کوم مګر مخکې هم الله ته سوالونه کړي چې یا الله ما د دې ډرامو د فلمونو نه بل طرف ته ښایسته ثواب وکړي دا خو چې کم د کور حالات زه وینم نو زما په زړه درد کوي تیره ویډیو هم د نشوه کولی وي وقار به یې زه به خلکو ته څنګه کښېنم اوس هم تا ته زه دا وایم چې دا ویډیو زه کوم زما د زړه نه یو الله خبره و د بیمارۍ د مجبورۍ نه او د دې ویډیو نه غلطه فایده اخلي څه وایي هغوی دومره تنګ نظري ولې کوي دغه خلک د فنکار بس هغه وایي چې تاسو خو فلم سټار وایي تاسو خو د ډرامو سټار وایي تاسو سره چې د پیسې نه نور چا سره وایي ما ډېرې قصې واورېدې لا نورې به هم اورم ستا د ستړي ژوند قصه څومره ترخه ده سلامونه قدرمنو وقار جان یم د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې قدرمنو په دویم ځل د ویډیو جوړېدو مقصد مې څه دی څنګه چې تاسو ته پته ده چې جانداد لالا د تیر یو کال داسې په غټه بیماری کې مبتلا دی ما د دوی یو ویډیو وکړه مطلب هغه ویډیو وایرل شو خو د هغې نه خلکو څه مذاق جوړ کړ چا به دوی ته کال وکړو چې مطلب پلان کې ځای کې دمګر دی یا به چا به پکې داسې خبرې هم وکړو چې مطلب د فنکار نه به هغه نفرت کو ما په دویم ځل راتلل ځکه ضروري وګڼل چې مطلب جانداد لا ته به هم کارونه کوي له دوی چې نور کوم فیملی ممبر دی رور دی یا مطلب څوک هم رشته دار هغوی ته به کال راته چې جانداد لا وفات شوي هغې کې زیاته غلطي زمونږ چې کوم د سوشل میډیا ملګري دي مطلب د هغوی د خپل چینل چلولو دپاره صرف یو پکچر به جوړ کړو په هغې باندې به یې ولیکل چې جانداد لالا وفات شوی دی ما ته خپل ځانیم په سوونو زرګونو کارونه راغلي چې جانداد لالا ریشه وفات شوی ما به بیا هغوی ته جواب ورکړه چې نه هغه وفات نه دی الله دې ورله نور ژوند هم ورکړي خو دغه ده چې هغه داسې یو سخت بیمارۍ سره مخ دی دغې باندې ما ویډیو کړې وه قدرمنو راغلی یم بیا پنجاب ګجرخان ته مندره ته چېرته چې جانداد لالا خپل ژوند کوي دوی سره به دوباره خبرې کوو راځئ السلام علیکم جانداد لالا پروګرام کې درته کالی ویم ستړی مه شئ وعلیکم سلام وقار بھائی تاسو په خیر راغلئ او ستاسو ډیره مننه وروره الله دې عزت وکړه چې دا دویمه پیره شوه تاسو ماله دلته راځئ او الله هم ډېر قدر وکړه اوس مو طبیعت څنګه دی څه ګزاره مو شوې ده یاره وقار بھائی داسې خاص ګزاره مې نه ده شوې او بس تکلیف دی یاره بس څه به وکړو د الله د طرفه جانداد لالا چېرته دا سوچ مو کړو چې مطلب زه به دومره بېوسه کېږم زه به داسې په کټ رنځور پرېوځم چې مطلب دا بېوسي دا مجبوري به زما خودداري هم اخلي او زه به د کیمرې په سترګه باندې راځم او دغې پښتنو نه به د خپل علاج د امداد دپاره اپیل کوم یار وقار بھائی څه به درته ووایم والله زما د زړه نه صرف یو الله خبر دی زه تا ته هېڅ هم نشم ویلی کو دا ویډیو دا مخکې هم تاسو راغلي وی ما تا ته څه ویلي چې یا دا ویډیو زه نه کوم ما ته دا ځان ډېر بد ښکاري اوس هم تا ته زه دا وایم چې یا دا ویډیو زه کوم زما د زړه نه یو الله خبره ولې چې دې کې ټول پښتانه نه خو نران پښتانه هم شته دی لکه د زړه خوږېدو والا پښتانه هم شته دی خو بعضې پکې دی چې هغه زموږ د بیمارۍ د مجبورۍ نه او د دې ویډیو نه غلطه فایده اخلي څه وایي هغوی دومره تنګ نظري ولې کوي دغه خلک د فنکار بس هغه وایي چې تاسو خو
فلم سٹار وای تاسو خو د ډرامو سٹار وای تاسو سره چې د پیسې نه نور چا سره وای نو بعضې وایي چې یار مړه تاسو مړه بس اکثر دا تاسو دا فنکاران بیا آخره کې دغه د ویډیوګانې کوئ او بس بیا خیر ته کښېنئ نو یاره بس څه به ووایم قدرمنو جانداد لا چې کله په لاس او خپو باندې مطلب برابرو د دوی صحت ټیک او دوی کار کسب کولی شو دوی د خپل فن هنر په حق باندې د پښتو ژبې د پښتو ډرامې خدمت کړی دی هغه ټیم کې دوی نه چاته لاس نیولی او اوس هم قسم په الله چې زه راغلی مانو جانداد لاله په دې ویډیو باندې نو رضا خو چې کم د کور حالات زه وینم نو زما په زړه درد کوي تیره ویډیو هم د نشوه کولی وي وقار به زه به خلکو ته څنګه کښېنم زه به څنګه داسې څه مناسب الفاظ ما سره نشته چې د دوی حوالې سره تاسو ته زویم خو قدرمنو که څومره خلک هم دا ویډیو وګورئ نو د دوی د خوددارۍ څه مثال نشته ځکه چې څه لږ ډېر تعلق زما هم د جانداد لاله سره راغلی دی د دوی د نیچر نه واقف یم چې دا څنګه قسم انسان دی خو که تاسو په اخلاص سره دا ویډیو په لکونو په میلیون خلک ګوري ځکه یو کس پرته سل روپۍ هم دغه کړو نو دی نه به د 2-3 لکه روپۍ جوړ شي او په دغه پیسو باندې به د علاج وشي چې په کومو پیسو باندې د علاج وشي دی به بیا کار کسب شروع کړي دی به واپس ژوند ته تازه شي دی به واپس ژوند ته تازه شي او دغه د خپلو بچو لپاره به بیا کار کسب شو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د غالب الله په نوم چې بخونکی مهربانه دی السلام علیکم جانداد لا مطلب تاسو باندې تکلیف ډیر زیات وي چې کله ډاکټر لاړ شي مطلب څوک تاسو ته کالو کې فلان کې ډاکټر تکړه دی فلان کې خدای چرته ډاکټر لاړ شي ډاکټر د فائنل سو نن سبا ورځو کې چې ډاکټر لتلی وقار بھائی دلته په اسلام آباد کې ښه ډاکټران شته دا څوک وایي اپریشن به کې څوک وایي هلته په کراچۍ کې یو ډاکټر دی هغه پټۍ ورکوي څه د 2.5 میاشتو پټۍ دي هغه مطلب هغه ګران دي هغه زموږ د وس نه بار خبرې دي که نه بعضې راته وایي چې د دې ستنې دي په 7,500 روپۍ ستنه 20 ستنې به وښیي که نه نو والله یو دوه کې حیران یي چې موږ باندې خپله دلته داسې تکلیف دی چې زه هېڅ هم نشم ویلی او حالات داسې شو چې انسان د یوازې زه نه لکه مطلب زموږ نور داسې ښه فنکاران دي څه مړه شو سینیر دي څه بیماران پراته دي والله که اوسه پورې حکومت دا مې چې یار راشو د دوی سره څه مرسته وکړو او څه امید دی چې دا خو یو کال وشو زه یم یو کال به بل هم شي کیدای شي نور هم څه کلونه وشي او داسې پروت یې څه به کېږي والله خفه په دې یم وقار به چې بیخي هغه د کار ژوند ووتو که نه چې اوس خدای پاک هم دومره کړي چې بس هغه ځان له یو څه روړه پیدا کوو دا نه چې زه د فلمونو او ډرامې کوم موږ مخکې هم الله ته سوالونه کړي چې یا الله ما د دې ډرامو د فلمونو نه بل طرف ته ښایسته ثواب وکړي زموږ چې نور ملګري دي د هغه هم چې وکړي او دا بس بلې چې یو خواستې دا خلک هم لګي چې د دې فنکارانو اخري اینډ داسې شي او بیا سم سوالونه کوي او څوک څه وایي که نه نو د دې نه علاوه هم والله زما خپل هم تېړه موړ دی او الله ته دا سوال کوم چې الله ته د خپل غیبي خزانو نه داسې یو لینډ زما روان کړي چې بس ماښام خپل کور ته راځم او ځان له یو څه وړه پیدا کوم خو بس څه وکړو نشته دی منځ کې داسې څه نشته دی والله مهربانه دی یار بس څه به وکړو قدرمنو څومره خلک هم چې دا ویډیو وګورئ د جانداد لاله دغه خبرې تاسو واورئ زما خو ورسره والله چې زړه درد وکړو لږ اخلاص وکړئ لږه مرسته وکړئ د چا په لږو لږو پیسو باندې هېڅ هم نه کېږي د دوی په ژوند بدلیږي د دوی د موبایل نمبر به
زه په خپل پروګرام کې ورکوم خو دغه موبایل نمبر به صرف دې د پاره نه مطلب چې خلک د تکال کې او چې تا خو ډرامو کې کار کوو دا چل دی کوو دغه صرف د تنګېدو د پاره دی هغه خلک تر دوی سره رابطه وکړي چې دوی سره څه ناسه ډونیشن وکړي مطلب د دوی د بیماری چې کوم ده یو کال وشو قدرمنو زم لږ ځان ته د انسان سوچ وکړي چې هغه لس ورځې په کټ باندې پریوزي دغه څه تاثیرات دغه څه فیلینګ دغه زړه څه غواړي او د بیمار د رنځور انسان دغه د ټول نغټ ارمان د ټول نغټ خواهش دی چې مطلب زه په صحت باندې روغ شم کله چې موږ په صحت باندې ټیک نه یو مطلب زموږ تبه میګنه په موږ باندې هیڅ هم نه لګي موږ یار تبه د ډاکټر ته بزم بیا چې انسان کال په دې کډ باندې تیر کی او بل اړخته غریبي ناغیم د سهال شي چې مطلب کور د کرای د منګای دور هر یو سیز دا غوي د وسه بار شي بیا وخت تیرول ډیر زیات ګران شي یو ځل درته بیا هم جانداد لرستاسو چې کوم کانټیکټ موبایل نمبر دی او کار به یا خو تا مخکې مرکړو په سکرین باندې نو زما خو ماغه یو فون نمبر دی 0331 93 83 867 دا زما موبایل نمبر دی قدرمنو دا د جانداد لاله سره تفصیلی مرکه وشوه چې دغه خبره پکې هم واضحه شوه چې مطلب د جانداد لاله د مرګ خبر کوم په سوشل میډیا باندې خور شوی وو شکر دی هغوی ژوندي دي او الله دې ولا ډیر ژوند ورکړي قدرمنو دغه د دوی د علاج چې کوم ما تاسو دوی چې کومه بیماری وښودله تیره مرکه کې ما هم ویلي خو اوس بیا هم ویم چې مطلب د دوی حالات هغه شان سنګین دي او هغه شان سختي دا داسې ناممکن علاج نه دی دا علاج ممکن کیدی شي خو لږه پیسې غواړي قدرمنو څومره هم چې پښتانه او د دوی مینوال او دا ویډیو ګوري او څوک داسې د وس خاوندان نو په دې ویډیو کې به زه د جانداد لاله موبایل شمیره موبایل نمبر چې کوم هغه به زه ورکوم خو هغه موبایل نمبر به صرف د دې لپاره چې مطلب څوک د دوی سره ډونیشن کول غواړي څوک د دوی سره مرسته کول غواړي نو بالکل دوی سره نیغ په نیغه باندې رابطه کولی شي او قدرمنو زه وایم چې جانداد لاله واپس په خپلو خپو باندې ودرېږي واپس ژوند ته تازه شي او دغه خپلو بچو دپاره څه کار کسب شروع کی بله په ویډیو کې جانداد لاله دغه خبره هم واضحه کړه چې ضروري نه ده زه د فلم شوبز انډسټرۍ ته بیا لاړ شم زه به مطلب خپل کار کوم د هغې ځای نه به زه کناره کشي کوم دلته به د لاسو خپوسو مزدوري کوم تاسو ورته دعا کوئ او ستاسو په مرسته به دغه کیږي د دوی د علاج به هم کیږي او دوی به واپس په خپلو خپو باندې هم ودرېږي قدرمنو اوس ورکې خپل کوربه او کارجاني اجازت تر بل پروګرام پورې ښاد او باد اوسئ د الله په امان